او الیا شیخ هم تاسو سره ناست دی غم مه کوه نو غم به ولې نه کوي غم به کوي غم به صحیح کوي خو غم به نه کوئ او قدرمنو کتونکو زه تاسو سره میلاوم او ناظرین زموږ سره ناست ناظرین السلام علیکم وعلیکم السلام ناظرین څنګه یې ښه یم تاسو څنګه یې طبیعت مو څنګه دی ډېر ښه دی الحمدلله طبیعت مې ښه دی او نو خوشحالي ځان له خپله ورکوه که نه بالکل ځان له بالکل په خپله خوشحالي ورکوو بالکل صحیح خبره ده او نو خوشحالي به ځان له په خپله ورکوو بالکل او چې ځان له خوشحالي به خپله نه ورکوې او دا ټینشن نه دا غمونه نو بیماري به لګي خو دا ټینشن به دومره سیوایي جی چې مازغه به دله خوري زړه به دله خوري 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 او دومره حد ته به دې ورسوي چې مرګ ته به دې نږدې کړي سمه ده نو او چې په زموږ خندا خو لا خندا کې ټایم مړ داسې شي دی که نه اوه په خندا خندا کې په نه. خوشحالۍ خوشحالۍ الیا شیخ زموږ خو لا ټایم داسې دی چې دې کې خو الله سره غم او سوچ ته مو پروا نه کېږي ځکه چې دا خو د انجوای لایف دی او دې ټایم کې مونږ لکه د مور او پلار په د لاس لاندې یو که نه ځکه نو مونږ ته څه پروا نه چې یا څه کول دي یا څه راوړو یا څه وخورو یا څه دغه نو بس څه ام یا ابو راوړي نو هغه خورو څکو بس خپل عیش کوو ما یې چې کتونکو ته لږ سلام وکړم خبرو شو ماشاءالله صحت نه پته لګي تاسو ابو امو درې خوراک راوړي ابو امو درې بالکل بالکل مو دادا او مور که نه بالکل. نه غریبانه چې ته ډوډۍ څه پخېږي یا څه دا راته ووایي ناظرین په پښتنو کې کم آرټسټ داسې دي یا فنکاران یا چې څومره سنګران دي ډېر په تکلیف سره د کور نه راوتل او هغه ته اجازت ورکول او زمونږ ځکه د پښتو سره دا سیز ریلیټ نه دی که نه ریلیټډ نه دی بالکل ځکه زمونږ فنکار چې دی دا صرف د انډیا کار دی بالکل او د نور ملکونو کار دی بالکل. ځکه هغو ته بنګلې میلاویږي پیسې ورته میلاویږي د هغوی حکومت قدر کوي حکومت عزت کوي مونږ ته خو که چا سره کړه ښه که نه نور خیر خیریت دی که نه